سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله من یم چې روغ او جوړ به یاست. مخکې له دې چې موضوع ته لاړ شو ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. د هرې وینا له اړینو مهارتونو چې ورته اړتیا لیدل کېږي د سټرس او له وینا څخه د ویرې کنټرولول دي. که د وینا ډار او وارخطایي مدیریت نشي د وینا د خرابېدو سبب ګرځي. له وینا څخه د ډار د رامنځته کېدو له مهمو لاملونو څخه یو هم ابهام دی او دا چې موږ نه پوهېږو چې څه مو په وینا کې رامنځته کېدونکي دي. اورېدونکي مې غواړي چې ستاسو موقعیت وګوري. بناً دا ډار چې ممکن په ما پورې وخاندي له ځانه لرې کړئ. د سټرس د کنټرولولو لپاره د وینا له پیلولو مخکې ژورې ساګانې واخلئ ترڅو مغز ته اکسیجن ورسوئ او بدن مو آرامه کړئ. نړۍ مننه چې تر پایه راسره ملوئ. که مو چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره یې سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.